تاسې هم تل خوشحاله واوسئ. ما باندې ناوخته شوې، تاسې ته ښه ورځ غواړم. ښه ورځ. هغه سړي کوژده وکړه خو اوس یې هم د هغه شان نیولې. دا څومره بې شرمه ښځه ده. خور جانې داسې ښځو نه ډار پکار دی. راځه راځه. هو که سلیم نه وای تللی هر څه بلا ښه و، خو بیا هم هر څه زما په خوښه مخته ځي. خو زما لپاره داسې نشي ویلی. زما لپاره دې تر اوسه کوم کار نه دی کړی. بلې اصلي زما غږ اورې؟ هو اورم یې، ووایه. زما خبرې دې واورېدلې؟ سمه ده، هو وامې اورېدې مراده. ته اندېښنه مه کوه، بیا به وګورې څنګه چې سلیمې دې کار ته مجبوره که. په نږدې وخت کې به سهار هم ستا څنګ ته درولېږم، هغه به هم په منډه منډه درشي. سمه ده. ته اوس راته ځه یو وخت وښایه. قهوه خانه کې 12 بجې اوزګار یم. سمه ده، زه اوس صحرا ته زنګ وهم. د لیدو په هیله. خدای په امان. تا ته مې قهوه تیاره کړې. میز باندې کېده، ژوندی اوسې. دارو دې شه. ډېر ښه وختونه وو. تا او نیسان به تل له ما سره لوبې کولې. زه به هم هر ځلې دوکه کېدم. تا ته مې ستا د خوښې کیک تیار کړی. او پخواني یادونه تازه کوې؟ مننه کوم. اندېښنه مه کوه، د وخت په تېرېدو سره به دې هر څه پیاد شي. مه خفه کېږه. تاسې دا انځورونه وګورئ، زه دروازه خلاصوم. اصلي وخت لري سلیم راغلی؟ هو وخت لرم. د پرون شپې لپاره بخښنه غواړم. زه وډاره شم چې په تا کوم څه نه وي شوي. نه، زه بیخي ښه یم. که په ما کوم څه شوي وای پرون شپه به دې لیدلي وو. هسې هم که هغه خبره رښتیا وای په ما به یوه لویه بلا راغلې وه. خدای دې نه کوي. په تا باید څه ونه شي، زه یې نشم زغملی. دا ستا لپاره. پوهېږم دا ګلان زما د بخښلو لپاره بسنه نه کوي. د باندې لاړ شو. ډېر وخت کېږي چې د سیند غاړې ته نه یم تللی. سمه ده، لاړ به شو. ته دې ځان تیار کړه. څو ځلې د شکران ترور په نوم له تا نه یې پیسې اخیستې وې، په یاد دې د عثمان کاکا؟ لومړی کې نه پوهېدم، وروسته بیا پوه شوم چې ماته دوکه راکوي. د هغې څېره مې چې لیدله نه مې غوښتل زړه یې مات کړم. تاسې خو پوهېږئ چې زه لور نه لرم. نجونو سره مې ډېره مینه لرله. یو څو روپۍ به مې ورکولې او د لیف خبره به مې منله.
زما چاکلیټي کیکونه به یم ډېر خوښېدل ښاغلی عثمانه. ان یوه ورځ یې بس دی نو، کوم څه چې تاسو وایې هېڅ زما په یاد نه دي او نه غواړم کوم څه په یاد کم. زه الیف نه یم، ادا یم ادا. راغی. هی هلکه پام کوه نن هم ورک نشي. نه غواړم چې سلیم ښوونکی بیا ستا لټولو باندې بوخت شي. هلکه هغه سړی ستا پلار دی، نور نو باز دی. د هغه سړي شا پرېږده. هغه خپل کارونه پرېښي وو او دی ماشوم پسې ګرځېده. وبال دی. زه چې ماشوم و مور مې دومره ما پسې نه ګرځېده. ته څه وایې ها؟ زه څه وایم؟ سمه دی ته بس که بس که. بانګړ کې څوک پاتې نشي حالی. که دومره ځوان یې رخصتۍ وخت کې مې مخې ته راشه. سمه ده، یو په یو راشه. منې یې؟ منمې. راځئ. نه غواړم سلیمه د سیند غاړې ته لاړه شم. د چای باغچې ته به لاړ شو. ولې دې خپله پرېکړه بدله کړه؟ څومره ښه روان وو. د چای باغچه کې به ډېر بیروبار وي. خو په کور کې مې زړه ډېر په تنګ شوی. غواړم د چای باغچې ته لاړه شم. خو که ته نه غواړې نو بیا نه ځو سلیمه. ستا لپاره د باندې راغلی یم. هر ځای ته چې ته وغواړې همالته ځو. سمه ده. وخت راغلی. وای یعنې په ځان د زړه نه سوځي؟ هره ستونزه چې لرې همدلته یې حلوو. خپلو خبرو له امله دی. بښنه وغواړه چې دا خبره همدلته خلاصه شي. هیله کوم ما ډېر ژوبل نه کې. هیله کوم ژوبل مې نه کې. هلکه ته څوک یې چې ما به ژوبل کې؟ ها که بښنه ونه غواړم څه به وشي؟ هغه وخت به مې صبر پای ته ورسېږي. ستا نرتوب همدا و؟ تا خو وویل چې یوازې راځم. هلکه په دې وخت کې ستا په شان لیونیان یوازې راځي. اصلي جانې مبارک دی وي. ټول عمر خوشحاله اوسئ. مننه کوم. ماشاءالله یو بل سره ډېر ښه ښکارئ. ډېره مننه خورجانې. ډېر ژر به واده هم وکړي. فکر مې کوو چې د هلک زړه به نه وي، خو نه وګوره ښکاري چې له هغې سره مینه لري. هو خورې ماشاءالله هغوی ډېر خوشحاله دي. اصله هم په کوژده کې ډېره ښکلې ښکارېدله. شکران دې هم ډېر مصرف کړی و. اوس نو د مراد وار دی. ښه وشول چې دلته راغلو. هوا هم ډېره ښکلې ده او ته هم را سره یې. ډېره خوشحاله یم. ګارسون موږ ونه لیدلو. زه چای راغواړم. اصلي وګوره، زه پوهیږم چې ته خفه یې. زه هم خفه یم. خو اوس باید زر تر زره موږ دا موضوع حل کوو. موږ باید جلا شو. کېدای شي زموږ لپاره هم دا ښه کار وي. اوس نه ته ماته هیله منده کېږه او نه هم زه تا ته. ته خپل ژوند په خپله خوښه جوړ که. بیرته خپل ژوند له سره پیل که. ژوند مې؟ کوم ژوند مې؟ اصلي کورنۍ دی، کار دی، ملګري دی.
زه په خپل ژوند کې څوک نه لرم، هیڅوک هم نه. رښتیا هم دا دی اصلي. اوس باید دا خبره ومنې. کومه بله غوښتنه لرې ښاغلیه؟ نه زما حساب راوړه. سمه ده. ډاکټره تا سره هم په جنجال اخته یم. زموږ په پرېکړه کې داسې څه نه وو. سهارا چېرته ده؟ تا خو ویلي وو هغه راځي. ته پوهېږې چې څو بجې دي؟ اندېښنه مه کوه یته، ښه یم. له سلیم ښوونکي سره دې د چای په باغچه کې یو. زه پوهېږم د خپلې خور په اړه دې ډېره اندېښمن شوی یې. سمه ده، زه هغه کار حلوم. سمه ده، کور کې به سره وګورو. د خدای په امان. هیڅ و، زما په اړه اندېښمن شوی و. البته له ما سره یې کار بند دی. نو خیرت دی زویه، وخته راغلی. پلار پسې دې خفه شوی وې. هله راځه کېنه چې یو بل سره لوبه وکړو زویه. نه پلاره، وروسته به لوبه وکړو. زه خپلې کوټې ته ځم. ما ته وګوره، په مخ دې څه شوي زویه؟ پلاره کول ویدم پلاره، مهمه خبره نه ده. علي په لوېدلو سره مخ داسې نه کېږي. دا د چا کار دی؟ پلاره علي دا کار چا وکړ؟ سلام سهرا. سلام مراده، په خیر راغلی. په خیر نه یم راغلی. که زه پوهېدله چې ته دومره کار لرې نو ما دا لیدنه ځنډوله. پوهه نه شوم مراده، د څه شي لیدنه؟ اصلي تا ته زنګ نه دی وهلی؟ خو نه نه دی وهلی. زه باید کور ته تللی وای، خو دوکان کې کارونه زیات شول، پاتې شوم. هغه تاسې د کومې لیدنې په اړه خبرې کولې؟ کومه خبره نه ده، پرېږدی. په اصل کې زه غلط شوم. که اصله راغله زما سلام ورته ورسوه. ښه ورځ ولرئ. د اړتیا په وخت کې یو ښه ورور نه شوم، خو نوږ له غوښې نه جلا کېږي. هر ځلې چې په بالغ سر ږدم د خپل وجدان په غږ راویښېږم. زه خلکو ته ښې لارې ښیم، خو خپله مې لویه غلطي کړې ده. دې څو کلونو کې خبرې کول هم راته سختې وي. ما ډېرې سختۍ ولیدلې، خو شکر دی خپلې غلطۍ باندې پوه شوم. بخل هم د لویوالي نښه ده. خدای بیا موږ سره یو ځای کړو. وروسته له دې هم غواړم چې یو ځای واوسو. امین. څومره ښه خوشحاله او لویه کورنۍ لرو. وروسته له دې زموږ ستونزې او خوشحالۍ دواړه شریکې دي. الیف خورې ځان باندې فشار مه راوړه.
د وخت په تېرېدو سره به هر څه سم شي. صبر داسې درمل دی چې لومړیو کې تریخ وي خو وروسته بیا خوږې پایلې لري. ما ته لاس مه راوړه. ته څوک یې؟ له ما نه څه غواړې؟ لرې شه. نور نو ما ته دا بېځایه خبرې مه کوه. الیف زه ستا ورور یم. ما نه لرې لاړ شئ. ما ارامه پرېږدئ، ارامه. شکران خوري دوه ساعته کېږي چې در پسې غږ کوم. بخښنه غواړم ما مې نه اورېدل. خیرات دی لورې، میراث تاسې کورنۍ ډوډۍ ته مېلمه کړې. ویې ویل وروسته له کوژدې نه به مو ستومانتیا لرې شي. ژوندی دې وي، ښه فکر یې کړی. سمه ده، که قسمت ودار به شو. که چیرې مرستې ته مو اړتیا درلوده بیا خبر راکړئ. سمه ده، د لیدو په هیله. په مخه دې ښه. لاړ شو، ډیر وخت وشو. آی لږ نور بم پاتې شو. زما کلچو ته زړه وشو سلیمه. له چای سره ډیر خوند کوي. زما هم خوښیږي. یو ځل پوښتنه کوم، که دلته نه وي د باندې نه راوړم. اصلي له ما سره لوبې مه کوه. سهرا هېڅ د لیدنې په اړه خبره نه وه. آی سمه ده مراده، هیر مې شول. د سلیم سره هم زنګ مې ونه شو وهلی. دا خبره دومره ملویه وه نو. اصلي دا چې کوژده دې وکړه، فکر مه کوه چې پلانونه مو خلاص شول. ډاکټر هره شیبه ما ته زنګ وهي. اوس نو باید ځواب ورکړم. او هو خپله ژمنه دې هم مه هېروه. آی ښه سمه ده. پیسې باید له پلار نه واخلم، خو مور مې باید خبره نشي مراده، ځکه چې لږ وخت نیسي. باید یوه ښه بهانه ورته پیدا کړم. موږ خو چېرته نه تښتو. یو څو ورځې نور دې هم په تمه شي. او د صحرا په اړه باید ووایم چې نن مې هغه خبره هیره شوه. یعنې دومره خوشحاله یم چې دا خبره مې بیخي هیره شوه. خو زه ژمنه نه هیروم. ډېر ژر به صحرا ستا څنګ ته راشي. مراده اندېښنه مه کوه. ښه ده، منمې. یو بل چانس هم درکوم. او باید درته ووایم چې ستا خوشحالي زما خوشحالۍ پورې اړه لري. هغه مراد نه و؟ هغه زه یې دلته لیدلی یم، نو ځکه دلته راغی سلیمه. بختوری زر مې پیدا کړلی. وږې شوې وم. ځوانانو ما ته غوږ شئ. تاسو د عید په نوم کوم هلک پیژنئ؟ هو هغه دی کاکا. ډېر مې ووهه، د مخ جغرافیه مې ورته بدله کړه. هلکه یې ته؟ هو ووایه.
ډیره مننه میرال دومره خواړو ته هیڅ اړتیا نه وه هیڅ خبره نه ده شکران ډیر وخت شوی و چې داسې په خوشحالۍ مو خواړه نه و خوړلي رښتیا وایې میرال له خدای نه ډیر شکر دی چې هغه سختې ورځې په موږ تېرې شوې انشاءالله اصله لور به م ښه شي ګرځم ترورې په واده کې به دې څوکۍ نه وژغورل شم انشاءالله انشاءالله لورې انشاءالله سبا ته زه او سلیم درملنې لپاره ځو وروسته له دې د سلیم هره خبره منم ځکه چې سلیم ما سره ژمنه وکړه چې تل به له ما سره اوسي زویا ځواب ورکه کومه خبره به وي له کورنۍ نه مې مهم بل څه نشته او هو چا چې زنګ وهلی و د هغه کار له ما سره نه دی بلې اصلي زموږ د پرېکړې په اړه نه ته او نه ښاغلی مراد پام کوئ څنګه مو چې پرېکړه کړې وه خو تاسو هېڅ پام نه کوئ که زر مې پیسې ما ته راونه رسېږي بیا به هر څه بدل شي خبر اوسئ ډېر ژر به دا موضوع حل کړم اندېښنه مه کوئ څه شوي کومه خبره خو به نه وي نه پلاره یو مشتري زنګ وهلی و جامې نه دي ګنډل شوي ځکه لږ په غوسه و پلاره توبه توبه ستا حالت په اړه نه پوهېږي له جامو یې څومره وخت تېر شوی مهمه خبره نه ده پلاره سبا سهار راته وایم هغه به یې وګنډي سمه ده پلاره چیرته وې اندېښمن شوی وم اندېښنه مه کوه زویه یو کوچنی کار مې درلود سمه ده خو د باندې تګ ستا لپاره ډېر ګوښ لري کیدای شي ونیول شي ته ښه پوهېږې ما ستا د پیدا کولو لپاره ډېرې ستونزې لیدلې زویه دومره په اسانۍ دې له لاسه نه ورکوم په لاس دې څه شوي چا سره دې شخړه کړې یو څو کسانو غوښتل چې زما د څوک خوند وګوري ما هم ورته ښکاره کړه مراده چېرته ځې هغوی به اوس موږ ته قهوه راوړي زویه یو چاته زنګ وهم بیرته زر راځه دلته نه غواړم تاسو ته مزاحمت وکړم ډاکټر زنګ وهلی و پیسې غواړي اوس به څنګه وکړو اوس به څنګه وکړو ما پورې هیڅ اړه نه لري اصلي جانې د پیسو پیدا کول ستا او ډاکټر ته ورکول یې زما دنده ده اوس ستونزه به تا ته جوړه شي ما ته کوم فرق نه کوي ته څه وایې مراده لیونی شوی سهرا له هیڅ شي خبره نه ده هیڅ څه دې ورته نه دي ویلي د ډاکټر پیسې دې باید له پلار نه اخیستې وای هغه کار دې هم نه دی کړی څو ورځې کېږي چې درته وایم ډاکټر زه ډېر پتنګ کړی خو زما خبرو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي اوس خپله فکر وکړه چې څه وکړې مراده بخښنه غواړم اوس چې له سلیم سره مې اړیکه ښه شوې نو دا ګواښ په غاړه نشم اخیستلی هیله کوم راسره مرسته وکړه ژمنه کوم چې سهرا ته قناعت ورکوم زه په تا باور نه لرم ته ډېره بخیله یې یوازې د ځان په اړه فکر کوې مراده ته د ډاکټر موضوع حل کړه زه یو کار کوم چې ته له سهرا سره وګورې هیله کوم مراده خیر دی ومنه سمه ده خو که خپله ژمنه پر ځای نه کړې بیا چې هر څه کېږي مسؤلیت ستا په غاړه دی
پوهیږم په یوه جلسه کې وم ځکه مې موبایل ته ځواب ورنکړه وګورئ اصلي له تاسې سره خبرې کړي ډېر زر به ستاسې پیسې درکړي سمه ده سبا ته یې درلیږم ښه څه یې وویل واده ورېده ومې ویل سبا ته یې ورلیږم البته که د صحرا په اړه کوم ښه خبر واورم بیا خو اوس یې له خپل جیب نه ورکوم ستاسو ترمنځ څه خبره ده سلیم وروره مونږ عادي خبرې کولې هیڅ پوه نه شوم چې څه وشول یو ناڅاپه په غوسه شوه الیف هغه شیبه ولې دومره په غوسه شوې نه پوهیږم یو ناڅاپه په غوسه شوم نه پوهیږم چې ولې داسې شوم وګوره کوم څه به شوي وي چې ته یې داسې په غوسه کړې یعنې کومه خبره او یا هم کوم حرکت باور وکړه هیڅ نه پوهیږم ترورجن رضا ما سره لوبې وکړه هیله کوم سمه ده ځو د الیف دا عکس العمل به د هغې پخواني ژوند پورې تړاو لري یعنې کوم څه به شوي وي چې د هغې پخوا وخت یې ورته په یاد کړی احمده وروره هغه وخت دې څه وکړل څه دې وویل کوم حرکت دې وکړه چې داسې یې وکړل احمد د الیف ویښتو ته لاس وربړه د هغې ویښته یې سمول په هماغه شیبه کې الیف داسې عکس العمل وښوده هو د هغې ویښتان مې سمول کېدی شي یعنې کېدی شي د هغې خاوند یا کوم بل چا د وهلو په وخت کې د هغې ویښتان نیولي وي اوس چې تا د هغې په ویښتانو لاس ووهه بیا یې د ډار عکس العمل ښودلی اوس مو یوه نښه پیدا کړه همداسې باید ادامه ورکړو کېدی شي نور شیان هم په یاد شي ټوله ګناه زما ده ما هغه مجبوره کړه چې داسې یو کس سره واده وکړي ډېر وروسته پوه شوم چې عمر یو ښه انسان و البته هغه وخت پوه شوم چا سره چې واده کړی بد انسان دی ته خو نه پوهېدلې هغه موږ ټولو ته دوکه راکړه موږ هېڅ فکر نه کوه چې هغه به داسې یو سړی وي تاسې څه وخت خبر شوئ چې میړه یې ورسره تاوتریخوالی کوي ډېر وروسته هسې هم کله چې موږ خبر شو ډېر ناوخته شوی و د مرګ خبر مو لاسته راوړ ته نه پوهېدلې چې داسې به کېږي که پوهېدلی بیا د هېڅ کله هم د هغوی واده نه کوه غلطي کول او د خپلې غلطي بیرته جبرانول د انسانانو کار دی الیف هم د وخت په تېرېدو سره تا وبخي علي چارچر دې لیدلی پلاره چارچار خو همدلته ونه پوهېږم چې سمه ده ما ولیده ته کښېنه پیدا مې که زویه دا میوه ټوله وخوره سمه ده پلار ته مې دې رانه وړه که پلار دې غواړي خپله یې اخیستلی شي پلاره بله هو اوس مې ولیده د موبایل چارج مې خلاص شوی و څو ورځې کېږي چې درته زنګ وهم په هر حال د ځمکې د کار لپاره مې زنګ وهلی که اوس هم غواړې دې کار کې شریک شي بیا تر سبا ماښامه پورې
باید ماته پیسې راکړي کنه نو هغه ځمکه به مو له لاسه لاړه شي د شرایطو په اړه به یې خبرې وکړو که زما شرایط مو ومنل بیا پیسې درکوم سمه ده سبا به بیا خبرې وکړو سمه ده بیا درته زنګ وهم کوژده کې چې خبره شوم علي ورک شوی بیا ډیره خپه شوم صحرا ته یوه مور ستا په حالت ډیره ښه پوهېږم ژوند دی اوس یې اصلي دا خو به تل همداسې دوام نه کوي اندېښنه مه کوه پولیس به هغه جابر هرومرو ونیسي هغه وخت به تاسې هم ارامه شئ اصلي دا موضوع باید بنده کو صحرا په اورېدو خفه کیږي رښتیا وایي سلیمه صحرا یوازینۍ ښځه ده چې غواړي علي ته هم مور او هم پلار شي موږ ټول پوهیږو چې یوازیتوب څومره سخته دی همداسې نه ده کله صحرا سره م یو څوک وای چې له هغې سره یې مرسته کړې وای نو ښه کار به شوی و بیا به یې ژوند دومره سخت نه و ما ته وګوره که سلیم ما سره نه وای بیا به دومره زر نه هم ښه شوې دا د یوې ښځې لپاره ډیره مهمه خبره ده هره ښځه غواړي چې ځان خوندي ځای کې احساس کړي او داسې یو کس ولري چې په هر حالت کې ورسره مرسته وکړي الیف ویښه شوې نه نه ده ویښه شوې سبا نه راځي چې تیار کړم بیا ورته غږ کوم تر اوسه دې پیاده چې د الیف کلچه او پنیر خوښېږي هېڅکله یې نه هېروم فکر کوم یو څه مې په یاد شول څه ده په یاد شول ډاډمنه نه یم خو د عمر په نوم کوم کس مې په یاد شو یعنې فکر کوم نوم یې عمر و د عمر په نوم کوم کس ما پېژانده عمر زمونږ ګاونډی و خور جانې سمه ده یعنې یو څه خو مې په یاد شول په هر حال په یاد مې شول چې له هغه سره یو ځای ګرځم خبرې کوو خو یوازې هم دومره مې په یاد شول عمر زما ملګری و که څنګه ما ته خپل یادګار راکوي او نوم یې هم پرې لیکلی وي الیف لومړی د سبا نه رای وکړه چای به سوړ شي وګوره ورور د پنیر هم راوړی تاسې یې نه خورئ نه موږ سهار وختي وخوړه زه د باندې لږ کار لرم ناوخته شوی دی زه ځم ښه سمه ده زه مې جامې بدلوم راځم سمه ده د مېرمن اصلي د معایناتو پایلې راغلي دي ډېر زر مو پرمختګ کړی اصلي مېرمنې په اصل کې دا حالت ډېر عجیبه هم نه دی همداسې نه ده یعنې موږ دواړه لپاره دا د باور وړ حالت دی که نه دا د معایناتو پایلې دي کومه ستونزه خو به نه وي اصله مېرمنه ماشاءالله زر د ښه کېدو خواته روانه ده دا زموږ د معایناتو پایلې دي دا هم د پخوانیو معایناتو پایلې دي تاسې وګورئ د عمر په اړه یې پوښتنه وکړه څنګه ورته ووایو چې عمر تا سره ډېره مینه درلوده
او موږ ته له هغه نه جلا کړې او بل چا ته مو واده کړې. نه پوهېږم احمده، موږ د دې کار لامل شوو. هغې په عمر زړه بایللی و. ما پرې نه ښوده چې له عمر سره واده وکړي او په زوره مې د هغې واده له بل چا سره وکړه. د عمر کورنۍ لیف نه غوښتله، نه موږ هم. فکر وکړه چې دا د عمر خپله پرېکړه ده. ان د هغه ظاهري حالت مو بهانه که. یو ځل مو هم ورسره مخامخ خبرې ونه کړې. په ظاهري بڼه وغولېدو او د هغوی ژوند مو تباه که. خو موږ نه پوهېدو احمده. باید پوه شوي وای، باید پوه شوي وای. زه تل خلکو ته وایم چې خدای زموږ ظاهري بڼه او شکل ته نه ګوري، زموږ زړه او نیت ته ګوري. خلکو ته داسې وایم. دا خبره مې څو ځلې د جومات په تخته کې لیکلې ده چې اسلام د زړونو دین دی. په تخته کې لیکل اسانه دي، خو د داسې کار ترسره کول سخت دی. اوس پوه شوم چې ما څومره لویه ګناه کړې ده. ډیره بې صبره یم چې زر په خپلو پښو ودرېږم او وګرځم. نو غواړم داسې له لاندې ځای نه تاسې ته وګورم. نو تر څو چې ته په خیر سره بیرته زر ښه کېږې، زه هم له تا سره همداسې خبرې کوم. شکر دی چې ته را سره یې. زه ډیره بختوره یم چې ته مې په ژوند کې سلیمه. ګورم چې ناروغه مو ډیره خوشحاله ښکاري. خلک به فکر وکړي چې ناروغه مو هیڅ ستونزه نه لري. ډیر شکر دی ډاکټر صاحب. ډیره ښه خبره ده. خوشحاله شوم. ښاغلی سلیمه، که لږ وخت لرې نو یو بل سره خبرې کولی شو؟ البته. هر څه چې وایي همدلته یې وایئ، که نه زه اندېښمنه کېږم. زه ډاډمن یم چې ښاغلی سلیم به تاسې ته هر څه ووایي. دی خو نشي کولی له خپلې کوژدې نه کوم څه پټ کړي. اصلي جانې ته خو ښایې. ښه یم. ما ته یو ګیلاس اوبه راوړلی شي سهره جانې؟ سمه ده. بلې مراده، ډاکټر سلیم سره خبرې کوي. فکر کوم ټولې خبرې به ورته وکړي. یو کار وکړه، هیله کوم دا سړی به هر څه خراب کړي. هغه هڅه کوي چې تا وډارکې، اندېښنه مه کوه. ما ورسره خبرې وکړې. لږ نور وخت هم لرو، اوس باید موبایل بند کړو. صبر زرې مه بندوه. بلې مراده. خیرات دی، بیا څو کس یو ځای راځئ. که غیرت لرئ یو رامخته شئ. نه لې ته غلط پوه شوی وروره. مونږ راغلي یو څه له تا نه بخښنه به غواړو. بخښنه غواړم وروره، ښه کار به ونه که. پلاس دې څه شوي؟ چا سره د شخړه کړې؟ یو څو کسانو غوښتل چې زما د څوک خوند وګوري، نو ما هم ورته ښکاره کړه. رجایی
ته دا څو ورځې چیرته وې ملګریه؟ ما خو پیژنې ملا صاحب، هر چیرته چې شپه راشي همالته شپه کوم.